بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع د زکات ادا کولو فضائل او د زکات د نه ادا کولو عذابونه او وعیدونه. قدرمنو اوریدونکو، زکات د اسلام په مقدس دین کې د اسلام د ارکانو نه یو ډیر مهم او اهم رکن دی چې د الله رب العزت په کلام کې تقریبا 82 ځله مانځه سره د زکات ذکر یو ځای راغلی. د الله رب العزت کلام کې د زکات ذکر مانځه سره 82 ځله متصل راغلی او نور په ډیرو ځایونو کې زکات هم بیل ذکر شوی دی. همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ویناوو کې د اسلام بنیادی ارکان 15 شیه ښودلي دي چې په هغو کې اول رسول الله صلی الله علیه وسلم د شهادت کلمه ذکر کوي. بنی الاسلام علی 5: شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة وایتاء الزکاة وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیه السبیلا، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم په خپلو ویناوو کې زکات د اسلام دریم رکن الته یادوي. نو که څوک د زکات د فرضیت نه انکار وکړي، هغه ته د اسلام په مقدس دین کې کافر او مرتد ویل کیږي. خو که څوک د زکات د فرضیت نه انکار ونه کړي بلکې د هغه په ادا کولو کې کوتاهي کوي، زکات نه ورکوي، د اسلام په مقدس دین کې هغه ته فاسق ویل کیږي. کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو، نو ځینې قبیلو د زکات د ورکولو نه انکار وکړ. نو حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه د هغوی په مقابل کې د جهاد اعلان وکړ. امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د حضرت ابابکر صدیق رضی الله عنه دی وینا سره مخالفت وکړ چې دا خلک کلمه وایي، تاسو دوی سره څنګه د جهاد اعلان کوئ؟ حضرت ابابکر صدیق رضی الله عنه عمر فاروق ته ویل: والله لاقاتلن من فرق بین الصلاة والزکات. ابابکر صدیق قسم یادوي چې زما د قسم وي په الله باندې، هغه څوک چې د مانځه او د زکات په منځ کې فرق کوي زه به هغه سره ضرور جهاد کوم. نو مونځ لکه څنګه چې د بدن حق دی، دغه شان زکات د مال حق دی. او ابابکر صدیق خپل په ویناو کې وایي که دوی د یو اوښ رسۍ چې هغوی محمد رسول الله ته ورکوله ماتې رانه کړي، بیا به هم زه د دوی سره جهاد کوم. بیا وروسته امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي چې زه پوه شوم چې حضرت ابابکر صدیق رضی الله عنه چې څه فرمایي هغه حق دی. نو د دې ارکانو نه د یوه رکن نه انکار کول کفر دی، او چې څوک انکار نه کوي بیا یې هم نه ادا کوي، هغه ته د اسلام په مقدس دین کې فاسق ویل کیږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ویناو کې، همدارنګه د الله رب العزت په کلام کې د زکات د ادا کولو ډیر زیات فضایل راغلي. الله رب العزت فرمایي: ورحمتي وسعت كل شیء فسأكتبها للذین یتقون ویؤتون الزکات. الله رب العزت فرمایي زما رحمت دومره عام دی چې هغه د هر څیز نه راچاپیره دی، او زه به د خپل رحمت په ځانګړې توګه د هغه چا لپاره لیکم څوک چې زما نه ایریږي او د خپلو مالونو زکات ورکوي. د الله رحمت ډیر عام دی، د الله رحمت ډیر وسیع دی، د هر څه نه راچاپیره دی، خو الله یې ځانګړی کوي او وایي چې زه به د خپل رحمت هغه چا لپاره لیکم چې هغه زما نه ویریږي، د ژوند په چارو کې د خپل ژوند زما د احکامو او زما د اوامرو مطابق تیروي او د خپل د مالونو زکات ورکوي. نو د هغه انسان په زړه کې چې د الله ویره پرته نه وي، هغه ته د الله رب العزت رحمت نه رسیږي. او هغه انسان چې مالدار او شتمن دی خپل د مالونو زکات نه ورکوي، هغه هم د الله رب العزت د رحمت نه محروم دی.
همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه انسان چې د خپل مال زکات ورکوي دا زکات پاکوونکی دی د دې په ذریعه به الله رب العزت هغه مال چې د دې باقی دی الله به هغه هم ورته پاکوي او د زکات په ادا کولو کې به الله رب العزت د انسان ګناهونه هم معاف کوي لکه چې الله رب العزت فرمایي خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزکیهم بها الله رب العزت رسول الله ته وایي د دوی د مالونو نه ته صدقه واخله زکات واخله د زکات په واسطه باندې دوی پاک کړه تطهرهم وتزکیهم نو د زکات په ورکولو باندې دوی الله رب العزت پاکوي چې ګناهونه ورته معافوي همدارنګه الله رب العزت د دوی متباقي او پاتې مال هم پاکوي په بل حدیث کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د زکات په ورکولو باندې د خپل مالونه محفوظ کړئ او هغه مریضان یا بیماران چې د ستاسو په کورنیو کې پراته دي د هغو تداوی په صدقې سره وکړئ صدقه ورکړئ او د بلاګانو او د مصیبتونو د زوال دپاره په دعا او عاجزي سره د الله نه مدد وغواړئ هغه انسان چې د خپل د مال زکات ورکوي الله به مال د هر آفت نه وساتي مال به ورته محفوظ کړي په هغه کور کې چې مریضان پراته که هغوی خیرات او صدقات وکړي الله به د هغو مریضانو او بیمارانو ته شفا ورکړي او که تاسو په مصیبتونو کې په کړاوونو کې راګیر یاستئ الله ته د عاجزي او د تضرع لاسونه پورته کړئ الله رب العزت به تاسو د دې مصیبتونو نه وساتي یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم په بیت الله کې په حتیم کښېناستو دننه چا یادونه وکړه چې د فلاني انسان مال ضایع شو هغه غلو یې وړه او د سمندر چپو هغه نقصانی کو ضایع شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ځنګل وي که دریاب وي چې په هر ځای کې چې کم مال ضایع کیږي هغه د زکات په نه ورکولو باندې ضایع کیږي نو تاسو د زکات په ورکولو باندې د خپل مالونه محفوظ کړئ له بده مرغه نن ورځ د مالونو په ټولولو باندې موږ مشغول یو اصلا تفکیک او تمیز د دې نه کوو چې آیا دا د حلال لارې نه لاسته راځي که د حرامې نه لاسته راوړي خو موږ صرف د دې ته متوجه یو چې څنګه زیات کړو صدقه او زکات ته خو اصلا متوجه نه یو چې بیا الله رب العزت په موږ هم او زموږ په مالونو باندې هم مصیبتونه او هلاکتونه راولي کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه چې د خپل د مالونو حفاظت زکات ورکولو باندې وکړئ یو نصراني چې د رسول الله دا خبره واورېدله نو د خپل د مال نه زکات ورکول شروع کړل هر کال به زکات ورکوه چې زما مال محفوظ شي د دې نصراني اوښ په تجارتي قافله کې را روان و د هغې قافلې مخه غلو ونیوله او هغه مال یې ټول لوټ که نو د نصراني خپل دوستان راجمع کړل او نبی علیه الصلاة وسلام پسې په جنگ راووتلو چې یا رسول الله تا خو راته ویلي و چې تاسو ستا خپل مالونو زکات ورکړئ الله به د ستاسو مالونه محفوظ وساتي ما د خپل مال زکات ورکولو بیا هم په قافله کې زما اوښ او زما مال لوټ شه غلو یې وړه مخکې د دې چې دا نصراني رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راورسیږي هغه ته خبر راورسېده چې ستا اوښ په لاره کې ګوټ شوی و د دې وجې نه زه وروسته پاتې یم زما مال غلو نه دی لوټ کړی نو په دې خبره باندې نصراني خوشحاله شو او محمد رسول الله مخې ته راغی د شهادت کلمه یې ولستله او مسلمان شو نو د زکات په ذریعه د دنیا فایده خو دا ده چې الله به مال محفوظ کی الله به په مال کې برکت پیدا کی او د آخرت فایده دا ده چې الله رب العزت فرمایي مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبة انبتت 7 سنابل الله رب العزت فرمایي مثال د هغو کسانو چې هغوی خرج کوي د خپل مالونه د الله په لاره کې په مثال د هغې دانې ده چې هغه شنه کوي 9 وږي او په هر وږي کې سل دانې وي نو د یو درهم په بدله کې به د 900 ثواب الله رب العزت تا ته درکوي کله چې دا آیت نازل شو نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وغوښتله چې ای زما ربه زما امت ته نور هم زیاتی ورکړي نو الله رب العزت دا آیت نازل که من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا څوک چې الله تعالی ته قرض حسنه ورکړي هغه ته به الله رب العزت دو چند ورکړي نبی علیه السلام بیا دعا وغوښتله چې ای زما پروردګاره زما امت ته نور هم د دې نه زیادت ورکړه بیا د آیت نازل شو چې انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب الله رب العزت فرمایي
د مال په خرج کولو باندې صبر کوونکو ته به بې حسابه ثواب میلاویږي. نو راشئ هغه مال چې تاسو حلالو نه لاسته راوړئ په هغې کې د الله حق ادا کړئ. مال به هم محفوظ شي، دنیوي ژوند به هم ښایسته شي او په آخرت کې به د الله رب العزت د عذاب نه هم خلاص وي. هغه انسان ته چې الله رب العزت په دنیا کې مال او شتمنۍ ورکړي، بیا هم سره د دې د الله رب العزت د نعمت شکر نه ادا کوي او د خپل مال زکات نه ورکوي، دا انسان په دنیا او په آخرت کې نقصانی او زیانکار دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ویناوو کې هغه انسان چې د خپل مال زکات نه ادا کوي هغه لپاره ډېر سخت وعیدونه او عذابونه ذکر کړي. یو خو دا چې الله رب العزت به د هغه د مال نه برکت اوچت کړي، دویم دا چې الله رب العزت به د هغه مال غیر محفوظ کړي. مال به محفوظ نه وي، تل لپاره به هغه یا به غله وړي یا به په هغه آفتونه او مصیبتونه راځي. او دریم ټولنیز نقصان چې په دنیا کې په هغه راځي چې د دې د وجې نه به په پوره قوم باندې الله رب العزت قحط راولي. هغه انسان چې د خپل د مال زکات نه ادا کوي، نو د زکات په نه ادا کولو باندې به الله رب العزت په هغه کلي کې چې دا ژوند کوي په هغه ټول کلي باندې البته وچکالي او قحطي راولي او ټول به په دې کې ګرفتاره وي. حضرت بریده رضی الله عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما منع قوم زکات الا ابتلاهم الله بالسنین. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل کوم قوم چې زکات منع کوي الله رب العزت هغه قوم په قحط کې مبتلا کوي. د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت دی چې یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې ای د مهاجرینو ټولیه 5 څیزونه داسې دي که تاسو په هغې کې مبتلا شئ نو په ډیرو آفتونو او تکلیفونو کې به ګیر شئ. یو دا دی چې په کوم قوم کې فحاشي او بدکاري په ښکاره توګه باندې رایجه شي نو الله رب العزت به په هغه قوم کې ډیر مرضونه او ډیرې بیمارانې را پیدا کړي چې کله به نه چا لیدلي او نه به یې اورېدلي وي. دویم دا چې په کوم قوم کې په طول او په وزن کې نقصان راشي الله رب العزت به هغوی په قحط کې مبتلا کی او ظالم پادشاه به الله په هغوی مسلط کړي. دریم دا کوم قوم چې زکات منع کړي د خپل د مالونو زکات ورنه کړي الله رب العزت به په هغو باندې باران بند کړي. که د دوی څاروي او حیوانات نه وای نو الله رب العزت به د باران یو څاڅکی په دیو باندې هم نه وای ورولی. څلورم دا کوم قوم چې د خپل د وعدې خلاف ورزي وکړي، د خپل د معاهدې خلاف ورزي وکړي، الله به نور ظالم قومونه په دیو باندې مسلط کړي چې د دیو مالونه به ټول هغوی لوټ کړي. پنځم دا کوم خلک چې د الله د قانون نه خلاف حکم جاری کړي الله رب العزت به په هغه قوم کې خانه جنګي شروع کړي. نو تاسو وګورئ قدرمنو اوریدونکو چې په دې 5 څیزونو کې کم یو نه دی چې زموږ په ټولنه او په وطن کې نشته. فحاشي خپل حد ته رسېدلی، ظلم و وحشت خپل حد ته رسېدلی، زکات څوک نه ورکوي، الله سره د معاهدې خلاف کوي، د الله د قانون خلاف قانون جاری کوي، د یهودو نصاراو د اسلام او د انسانیت د دښمنانو په نقش قدم باندې پلک دي. نو کوم یو داسې دی چې نشته، نو ځکه په دې مصیبتونو او په دې کړاوونو کې موږ مبتلا یو. الله دې په موږ باندې رحم وکړي. او اخروي نقصانونه یې ډېر زیات دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه 3 قسمه سزاګانې منقول دي. یعنی هغه څوک چې په دنیا کې د خپل مال زکات نه ورکوي رسول الله نه دې سړي لپاره په آخرت کې 3 قسمه سزاګانې نقل دي او د الله رب العزت په آیتونو کې هم دې طرف ته اشاره شوې ده. اول حدیث حضرت ابی هریره رضی الله عنه د محمد رسول الله نه روایت کوي. هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة سفحت له سفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وزهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه انسان چې په دنیا کې د سرو او د سپینو زرو مالک وي، عام چې د هر مال مالک وي
او بیا د دې سپینو زرو او د سرو زرو حق ادا نه کړي، د دې زکات ورنه کړي، نو د قیامت په ورځ به الله رب العزت د دې مال یعنی د سره زر او سپین زر دې نه به پترۍ جوړه کړي، ګویا چې د اور پترۍ ته جوړه ده، او د جهنم په اور کې به داسې ګرم شي چې دا خپله مال به اور واوړي. بیا به په دې اور سره د دې سړي اړخونه، د دې سړي تندی او د دې اوږې الله رب العزت داغوي، او بار بار به د دې دا مال دغسې ګرمولی شي، او د دې تندی، د دې اوږې او د دې اړخونه به الله پې داغوي تر آخره پورې. د قیامت په ورځ چې د هغې مقدار اندازه 50,000 کاله ده، دې ته به عذاب ورکول کېږي تر څو چې د دې لاره معلومه شي چې یا به جنت ته ځي یا به جهنم ته ځي. نو راشئ قدرمنو اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو، د دنیا په مال باندې مه دوکه کیږئ. دا د الله یو امتحان، یو ازمیښت دی چې تاسو باندې کړی. که غواړئ چې مال محفوظ شي، د الله د عذاب نه په دنیا او په آخرت کې محفوظ پاتې شئ، نو د خپل مال زکات ادا کړئ. هغه زموږ خویندې چې په کورنیو کې ځان سره پیسې لري یا هغوی سره زر لري چې د هغو مقدار 85 ګرامه ته رسیږي، باید چې هغه خویندې هم د خپل د سرو زرو زکات ادا کړي، کنې هغوی به هم په دغه عذاب کې مبتلا یي، لکه څنګه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل. همدارنګه الله رب العزت فرمایي: والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الله رب العزت فرمایي هغه کسان چې هغوی سره زر او سپین زر جمع کوي او خزانه ترې جوړوي او د الله په لاره کې هغه نه مصرفوي، د هغو نه زکات نه ورکوي، رسول الله ته وایي چې ته هغوی ته خبر ورکړه ډیر په دردناک عذاب سره. او هغه دردناک عذاب دا دی چې دا سره زر او سپین زر به د جهنم په اور کې الله ګرموي، نو دا غایي به الله رب العزت دې سره د دوی تندی، د دوی ډډې، د دوی اړخونه او د دوی اوږې، او دوی ته به ویل کېږي چې دا هغه خزانې دي چې کومه تاسې په دنیا کې جمع کړې وي، دا ستاسو هغه خزانې دي. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي. الله رب العزت په خپل کلام کې د 3 شیانو اختصاص وکړه. یو د تندي، ځکه چې مخامخ کله دې ته فقیر راشي نو د هغه په کتلو باندې د دې تندی وران شي، تریب شي، نو ځکه الله په دې مال سره د دې تندی داغوي. دویم الله رب العزت د دې ډډې ذکر کړي، ځکه که هغه فقیر د دې په خوا کې ولاړ وي نو د هغه نه ډډه کوي او شا کوي، روانېږي ترې. نو الله رب العزت وایي چې د دوی په مال باندې به الله رب العزت د دوی تندي او همدارنګه د دوی ملاګانې او د دوی ډډې الله رب العزت دغوي چې فقیر ویني او شا کې ترې ولاړ شي. دویمه سزا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، راوی د حدیث حضرت ابي هريره دی، عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطاه الله عز وجل مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له ذبيبتان يأخذ بلهزمتيه يوم القيامة فيقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. حضرت ابي هريره رضی الله عنه فرمایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت دی، کوم سړي ته چې الله رب العزت مال ورکړی وي او هغه د دې زکات ادا نه کړي، نو د دې نه به د قیامت په ورځ داسې مار الله جوړ کړي چې د هغه مار سر به کل وي، ډیر زهرجن به وي، چې د زهرو د وجې نه به د هغه د سر ویښتنې وي، او همدارنګه د ډیرو زهرو د وجې نه به د ده 2 سترګو کې 2 تور ټکي وي، او دا مار به د دې په غاړه کې پروت وي، د امیل په شان به د ده په غاړه کې پروت وي، او دې مار به د ده 2 شونډې نیولې وي، او دا به ورته وایي چې زه ستا مال یم، ستا خزانه یم. وروسته رسول الله دا آیت تلاوت که کومو خلکو ته چې الله رب العزت مال ورکړی دی د خپل فضل نه او هغوی بیا بخل کوي، نو دا مال د هغه په حق کې تاسو بهتر مه ګڼئ، دا مال به د دوی په څټ کې توق جوړولی شي، د قیامت په ورځ به د دوی غاړه کې پروت وي. درېیمه سزا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه رانقل ده، هغه د مسلم شریف روایت دی. کم خلک چې په دنیا کې څاروي لري یا مال لري، د خپل د څارویو او د مال زکات نه ورکوي، نو الله رب العزت به دا څاروي د آخرت په ورځ ښه غټ کړي
او دا مالدار به الله رب العزت په یو میدان کې څملوي او دا څاروي به په خپلو پښو باندې په دې انسان باندې ګرځي راګرځي او دا انسان به په خپلو ښکرونو باندې وهي او دا ټول څاروي او دا ټول حیوانات چې دا د پښو لاندې کي دویم ځل به بیا دا کار په دیو باندې شروع شي. دا سلسله به شروع وي په دغه ورځ باندې چې د دغه ورځ اندازه د 50,000 کالو اندازه یعنې د دنیا د ورځو په شان ده. قدرمنو اوریدونکو، الله رب العزت چې کوم مال درکړی دی په هغه باندې د الله شکر ادا کړئ. دا د الله امتحان دی او کوم د الله حق چې په دې کې دی هغه حق تاسو ادا کړئ. کنې د آخرت په ورځ به د الله رب العزت په سخت عذاب او په سخت کتاب کې اوسئ، که زموږ ورونه دي او که زموږ خویندې دي. دا د الله امتحان دی. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي. که مال چې الله موږ ته راکړی دی الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د الله حق او زکات پکې ادا کړو او هغه هم چاته ورکړو؟ مساکینو او فقراو ته ورکړو او تل لپاره دا کوشش وکړو چې د حلالو لارو نه ځان ته خپل کورنۍ ته او خپلو اولادو ته روزي او رزق لاسته راوړو. قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه الله